السلام علیکم. دا زیاتره ملګري وایي چې تاسو په ملټي وایټامین باندې خبرې وکړئ. مخکې مونږ یو ویډیو کړی و د پرماټون په حواله سره. نن مونږ بیا د پرماټون په حواله سره په ډیټیل باندې خبره کوو. صحیح شو. دلته کې چې دی دا زیاتره ملګري چې دی نو ګران کارونه کوي. صحیح ده، دا مسافرونه صحیح ده، په ګلف کنټریز کې دي، په دوبۍ کې دي، فرض کړه په سعودي عرب کې دي. صحیح شو. نو دا ډېر زیات ستړي کېږي، دردونه یې پرې ډېر زیات. صحیح ده. نو د ټول نه ښه ملټي وایټامین چې دی دا فرماټون دی، سویټزرلینډ جوړې دي. صحیح شو. دا تاسو ځان نه راغستی شئ. صحیح ده. نو د دې دنیا شی فایدې دي دا چې دی نو په سیزنل بیماریانې چې کمې صحیح ده، نزله زکام شو، ایمون سیستم سټرانګ کوي، نو په هغې کې هم ډېر ښه کار کوي. او د دې نه علاوه چې دی نو په ای ډي کې هم ډېر زیات ښه کار کوي. مردانه طاقت چې موږ څه ته وایو. صحیح ده. بل دا خبره چې کم لو های ډینسټي کولیسټرول دی، فرض کړه ګوډ لیول کولیسټرول چې موږ څه ته وایو هغه هم سیوا کوي. او لو ډینسټي کولیسټرول چې دی نو هغه هم کمی. صحیح شو. مطلب دا چې بیډ لیول چې کم کولیسټرول دی. صحیح ده. د دې نه علاوه چې دی نو د دنیا شی فایدې نورې هم دي. فرض کړه په دې کې جي 115 پینکس جنس چې موږ څه ته وایو. صحیح ده. هغه پکې هم دی. صحیح شو. نو هغې د وجې چې دی نو شوګر لیول هم کنټرول کېږي دې سره. نو شوګر مریضان هم خوړی شي. نور هم د دې دنیا شی فایدې دي. صحیح ده. دغه په دې کې بیټا کیراټین هم دی. صحیح ده. کوم چې په دغه کې استعمالېږي، انټي ایجنګ کې استعمالېږي. فرض کړه مطلب دی د وخت نه مخکې یو کس بوډا کېږي. صحیح شو. په هغې کې هم استعمالېږي. نو دنیا شی فایدې دي. د دې طریقې استعمال داسې دی چې یوه روزانه د سهار ناشتې نه پس تاسو استعمالولی شئ 3 میاشتو دپاره. هر یو وایټامین چې موږ کم استعمالو. صحیح شو. نو ښه خبره دا ده چې موږ 3 میاشتو دپاره استعمال کړو. صحیح شو. او د یو ګیلاس اوبو نه کم نو، مطلب دا چې کم از کم یو ګیلاس اوبه یا 2 ګیلاس اوبو سره هم تاسو استعمالولی شئ. ځکه چې دا زیاتره ملګري چې دی نو دا مطلب دا په نهاره باندې وخوري یا په مطلب دا لږ اوبو سره استعمال کړي. صحیح شو. نو د بیا چې دی نو ساید افیکټ یې د دې ساید افیکټ کې چې دی نو ومیټینګ راځي، نازیا راځي، مطلب دا چې الټې کېږي. صحیح ده. خو هغه هم چې دی نو ډېر ماینر دي، ځکه چې موږ یې په صحیح طریقه باندې نه خورو. خو دا موږ په صحیح طریقه باندې استعمال کړو نو د مطلب دا فایدې ډېرې زیاتې دي. نو دا تاسو استعمال کړئ. دا یو ډېر ښه مطلب دی ملټي وایټامین دی. صحیح شو. نو انشاءالله فایده به درکړي. بل دا خبره چې دا شوګر مریضیان هم خوړی شي. صحیح ده. څنګه چې ما وویل چې په دې کې جنسنګ دی، هغه شوګر لیول چې دی نو هغه ساعته پورې چې دی کنټرول کولی شي. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن دي، صحیح ده، تاسو موږ ته میسج کولی شئ یا په انسټاګرام باندې فالو کوئ. مننه. السلام علیکم.